درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته د پوهنتون استاد پوهندوی ګلرحمان رحماني پر نړیوالو ادبیاتو خبرې کوي. استاد سلام او وخت مو په خیر. په پیل کې که په تیوریکي لحاظ د نړۍ ادبیاتو یا نړیوالو ادبیاتو په ټولو اړخونو سرسري راته وغږیږئ. ډیره زیاته مننه صالح صاحب. زه هم په خپل وار تاسې او د پوهاوي ټولو درنو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم په دې هیله چې د ژوند چارې به په بریالیتوب او خوښۍ سره مخته روانې وي. دا یوه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ ډیرې پرمختللې ژبې بیا هم په خپل ذات کې مشبوع یا مړې نه دي او دا ادعا نشي کولای چې ګنې د نورو ژبو څخه اخیستنې او ورکړې ته اړتیا نه لري. دا چې ژبه یوه ټولنیزه پدیده ده، یو ټولنیز قرارداد دی، په ټولنه کې رامنځته کیږي، د افهام او تفهیم وسیله ګرځي. ادبیات هم همدغسې د ژبې پر محور باندې راڅرخیږي، بلکې یوه ټولنیزه مشترکه انساني اړیکه ده چې د بېلابېلو هیوادونو، ملتونو، ټولنو پیښو او حادثو ترمنځ مشترکات سره لري. یا تر ډیره پورې یوه دغسې بشري و انساني هنداره ده چې د تصویرونو په برخه کې محدودیت نه لري، دوه مخي نه لري، هر چاته د هغې څیره څرګندوي. هغه د رحمان بابا د وینا له مخې چې و هر چاته په خپل شکل څرګندېږم، د آینې غوندې بېرویه یم. په حقیقت کې رښتینی ادبیات، واقعي ادبیات همدغسې یو بشپړ انساني تصویر دی. نو په دې اساس باندې موږ اړ کیږو چې د خپلو ادبیاتو د زده کړې ترڅنګ د نورو هیوادونو له ادبیاتو سره هم آشنا شو. ځکه کله چې ملي ادبیات نړیوالې کچې ته یا د نړیوالو ادبیاتو نړۍ ته داخلیږي، نو په دې اساس باندې زده کړه هم د ملي ادبیاتو د پیاوړتیا لپاره مهمه ده. یعنی که غواړو چې پیاوړي ملي یا هیوادني ادبیات ولرو، دا په هغه صورت کې کیدای شي چې له نړیوالو ادبیاتو سره آشنایي ولرو. د اړخونو په باب یې معمولا موږ د ادبیات په غربي او شرقي ادبیاتو ویشلي، لکه څنګه چې په سیاسي لحاظ یا په نورو ویشنو کې موږ د شرق او غرب اصطلاح کاروو. موږ هم د نړیوالو ادبیاتو په تدریس کې د شرق او غرب د ادبیاتو خبره کوو چې هلته بیا خپلې ځانګړې کرښې، بریدونه او پولې لري. نو په دې اساس باندې هر هیواد په خپلو ادبیاتو کې داسې یو څه لري چې نړیوال معیار ته یې وړاندې کولی شي یا تر ډیره پورې د انسانانو مشترکه ژبه. ډیره مننه رحماني صاحب. د نړیوالو ادبیاتو مطالعه د چا لپاره مهمه ده او څرنګه ګټوره وبلل شي؟ مطلب ارزښت یې څومره دی؟ اصلا خو مطالعه، بیا د نړیوالو ادبیاتو مطالعه د هر چا لپاره مهمه ده. د نړیوالو ادبیاتو له مطالعې سره زمونږ د فکر دایره پراخیږي، د لید زاویه مو پراخیږي، د نقد او کره کتنې او د تحلیل زاویه مو پراخیږي او په حقیقت کې یوه نړیواله تجربه راخپلولی شو. او د دې د مطالعې ارزښت په دې کې دی چې په حقیقت کې مونږ خپلې تجربې او خپله ذهني پانګه او په ټوله کې د ژوند په تړاو باندې لیدلوری پراخوو، ذهن مو پراخیږي او په حقیقت کې د ژوند په باب زموږ تصور بدلیږي او کیدلی شي چې د زغم او حوصلې پراخ نظرۍ او د نورو هغو ملتونو له تجربو څخه د خپلې ټولنې په جوړولو کې، د خپل ځان په جوړولو کې، د خپلې ژبې او فرهنګ او کلتور په وده کې ګټه پورته کړو چې یا مو لوستي یا ورسره مخامخ شوي یو. هره پرمختللې ژبه یا د هرې ټولنې مخکښ او ممتاز ادبیات په عادي ډول نه دي راغلي. دا په حقیقت کې د هغوی د لیکوالو، د هغوی د فرهنګیانو، کره کتونکو، ادبي فرهنګي مرکزونو د همغږۍ و دغسې پایله ده چې هیواد ته هویت ور په برخه کړی دی. تاسو پوهیږئ چې ځینې هیوادونه دغسې دي چې ممکن په سیاست او ټکنالوژۍ او ساینس یا ځینو نورو ملحوظاتو کې ډیر ښه نوم ونه لري،
ولې د هغوی ادبیات، آثار او د فرهنګي او ادبي فکر رښتینې څېره د هغوی شخصیت او د هغوی هویت بیرته تعمیمولی شي. نو په دې اساس باندې یو انساني او ټولنیز شناخت د نړیوالو ادبیاتو د مطالعې سره موږ ته را په برخه کیږي او په حقیقت کې د یوې سالمې او دغسې فرهنګي سیالۍ لپاره زمینه مساعدېږي چې په هغو کې موږ هم ځان په نورو پیژندلی شو او هم د نورو په پیژندنه کې له دقت څخه کار اخیستلی شو، ځکه د بېلابېلو فرهنګونو، ټولنو او ادبیاتو د مطالعې له لارې بیا موږ ښه تفکیک کولی شو، ښه فکر کولی شو او تر ټولو مهم دا چې هغه خپل ځای او مقام راته معلومیږي چې اوس نو موږ په کوم مقام کې یو، یا مو لیکوالو او ادیبانو خپلې تجربې د خپلې ژبې خدمت او د خپل فرهنګ د غوړېدنې او نورو ته د ورپېژندنې په برخه کې رحماني صاحب که د نړیوالو ادبیاتو د لوستلو پر ځای ټوله استفاده له خپلو ادبیاتو وشي، ستاسو په نظر د هنر تنده به څومره ورسره خړوبه شي؟ ما مخکې هم وویل چې په دې کې شک نشته چې ملي ادبیات یا ولسي ادبیات په ځینو ټولنو کې، خصوصا زموږ په پښتني ټولنه کې کله کله داسې فکر کېږي چې خدای ناخواسته دا به ډېر دغسې ښکته ادبیاتي یا به تر ډېره پورې دا چې نالوستو رامنځته کړي یا دغسې کسانو رامنځته کړي چې په رسمي ډول یې ادبیات نه دي لوستي، ممکن ډېر ارزښت ونه لري. حال دا چې د ادبیاتو بنسټ او تیږه په حقیقت کې په همدغه ملي ادبیاتو یا ولسي ادبیاتو باندې ایښودل شوې ده او که چېرته یو هیواد ولسي ادب او فولکلور او فرهنګ ونه لري، په حقیقت کې د نورو ادبیاتو، ځکه همغه اصطلاح وکاروم، د عصري ادبیاتو یا د لیکنیو ادبیاتو د پنځونې، ودې او خپراوي تمه هم نشي ورنه کېدلی. نو تر څو چې د خپل ادبیات ونه لولو، خپلې لیکنې ونه لولو، نړیوالو ادبیاتو ته ورتګ دا به ډېر مناسب نه وي. زه پوهېږم چې اوس په خواله شبکو کې ځینې ځوانان د نړیوالو اثارو د پیژندنې او د معرفي وړاندوینه کوي چې زه خپله د همدغسې تجربې سره مخامخ شوم. یو ځوان و چې د سینوهه د کتاب یا د داستان سپارښتنه یې کوله، بیا ما خپله پښتو کې د خپلو ادبیاتو د ځینو داستانونو پوښتنه ورنه وکړه چې دا د لوستي یا د نه د لوستي. هغوی ویل چې نه، دا مې نه دي لوستي، مستقیم دغه اثر ته ورځم چې د هغه ذوق د ستایلو. ولې زما سپارښتنه دا ده چې لومړی باید له خپلو ادبیاتو نه پیل وشي تر څو په نړیوالو ادب کې د مطالعې له لارې خپله لاره څخه ورکه نه شي. نو د خپل ادب له مطالعې څخه وروسته نړیوال ادب ته ورتګ تر ډېره پورې کله کله موږ د هغه کمترۍ له احساس څخه ژغوري چې فکر کوو موږ غني ادبیات نه لرو یا زموږ ادبیات زموږ د لوستونکي تنده نشي خړوبولی. نو په دې اساس باندې له خپلو ادبیاتو استفاده لازمه ده، بلکې لومړیتوب یې د لوستنې په برخه کې یو ډېر مهم ټکی دی. اما تش په هغې باندې بسنه کول دا هم مناسب نه دي. نو ښه دا ده چې لومړی خپل ادبیات ولوستل شي، آشنایي ورسره ترلاسه کړي، لږ تر لږه د ابتدایي معلوماتو سره بیا د نړیوال هنر او ادب دنیا ته ورګډ شو چې په دې صورت کې بیا موږ تنده ورباندې ماتولی شو او یو څه اخذ کولی شو. رحماني صاحب، دلته یا زموږ د ادبیاتو د تدریس په مرکزونو کې هدف مې د ژبې او ادبیاتو پوهنځي دي. د نړیوالو ادبیاتو د پیژندنې، شننې، سپړنې یا استفادې په برخه کې څومره کار شوی او څه باید وشي؟ تاسو پوهیږئ، تاسو خپله هم ادبیات لوستي چې د ادبیاتو په پوهنځیو یا د ژبو ادبیاتو په پوهنځیو کې په 2 سمسترونو کې نړیوال ادبیات یا د نړۍ ادبیات لوستل کیږي چې یو لومړی سمستر پکې لویدیځ ادبیات یا غربي ادبیات او دوهم پکې شرقي ادبیات دي او هغه ادبیات چې موږ 4 کاله وخت ور باندې تیرو دا څنګه امکان لري چې په 2 سمسترونو کې بیا په 2 مضامینو کې د ټولې نړۍ ادبیات ولوستل شي. نو دا دغسې سرسري سفر د یا په اصطلاح هر چمن سمن یا د هر چمن څخه د یوه ګل ننداره ده. یعنی کیدای شي په دغه 14 اونیو کې چې موږ درس ولولو کیدای شي هر اونۍ د یوه هیواد ادبیات ته ځانګړي شي چې چیرته هر اونۍ د یوه هیواد ادبیاتو ته هم ورکړل شي. په یوه سمستر کې بیا هم کیدای شي موږ 14 هیوادونه ولولو چې
د هر هیواد ادبیات بیا جلا کیسه ده. نو په دې اساس باندې مسئولین باید په دې بسنه ونه کړي، بلکې دا په حقیقت کې یوه اشنایي ده، یوه اشاره ده، یوه لارښودنه ده او هغه ماخذونه چې د دې ادبیاتو په یا د اثارو یا د تدریسي موادو په پای کې راځي، هغوی ته بلنه ورکوي چې باید د ادبیات په ژوره توګه ولولي، آزاده مطالعه وکړي او له دې سره د معیار په لټون شي، یا کېدای شي دوی ته د نقد یو ډېره ښه زمینه مساعده کړي، په دې معنا چې بیا دوی کولی شي چې د خپل هیواد ادیبان او آثار د نورو هیوادونو له ادبیاتو، نظریو او ادبي مکتوبونو سره په ښه ډول پرتله کړل. رحماني صاحب، پښتو ادبیات د نړیوالو ادبیاتو په دنیا کې ځای لري او که نه؟ په دې کې شک نشته چې موږ د خپلو ادبیاتو په دنیا کې خصوصا د پښتو ادبیاتو په لړ کې ډېر ښه آثار لرو. همدا اوس که موږ د استاد الفت ګڼې لیکنې بهرنیو ادبیاتو ته وژباړو، په دې کې شک نشته چې ډېرې ممتازې بېلګې به پیدا کړي او یا د نړیوالو ادبیاتو یوه غوره برخه به کړي. همدغسې د خادم صاحب، بینوا صاحب او حبیبي صاحب یا په اوسنیو ځوانو شاعرانو کې زموږ ځینې دغسې آثار دي چې له شک پرته د نړیوالو ادبیاتو لوړ مقام خپلولی شي. ما د رحمان بابا په باب یوه بهرنۍ مقاله په انګریزي لیکلې وه چې د مینې او انسانیت شاعر مې ورته ویلی او دا په یوه هندي انګلیسي ژورنال کې خپره شوه. تاسې باور وکړئ چې تر وروستیو پورې اکثره ماته ایمیلونه راځي چې په دې برخه کې که نور تحقیق لري زموږ ژورنال دا خپرولی شي. یعنې ډېر زیات هرکلی وشو. هدف دا دی چې رحمان بابا همدغسې یو نړیوال شخصیت دی، د ده پیغامونه، د ده آثار او خبرې د نړیوالو ادبیاتو یوه ښه برخه جوړولی شي. له دې پرته زموږ ولسي ادبیات خصوصا لنډۍ دغسې پیغامونه لري چې فکر کوم شاید په اوسنیو معاصرو ادبیاتو کې هم بېلګې ونه لري. نو په دې اساس باندې پښتو ادبیات په نړیوالو ادبیاتو کې ښه ځای لري. اما دا چې ځلېدلي نه دي، ممکن تر ډېره پورې زموږ ټنبلي یا دا چې نړیوالو ژبو سره اشنا نه یو، یا مو د دې جرأت نه دی کړی چې خپل ادبیات نړیوال کلي ته داخل کړو، په نړیوالو ژبو یې داخل کړو. که څه هم یو وخت دغه کار شوی و، ځینو مستشرقینو زموږ ځینې آثار وژباړل، ورسره یوړل، خو هلته موخې نورې وې، ولې د ادبیاتو هغه اصلي موخې ترسره. ډېره مننه رحماني صاحب. یوه بله مهمه، د نړیوالو ادبیاتو زده کړه او پښتو ته ژباړه کې کوم ټکي مهم دي؟ د نړیوالو ادبیاتو زده کړه خو هم د ادبیاتو د محصلینو او هم د عامو لوستونکو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس ګڼ نړیوال آثار پښتو ادبیاتو ته، یعنی دغسې کسانو نه دي ژباړلي چې هغوی د ادبیات لوستي، یعنی انجینرانو هم ژباړلي، ډاکټرانو هم ژباړلي. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې مثلا د ابن خلدون مقدمه وژباړل شوه، سینوها وژباړل شو، همدغسې د پایلو کویلو نړیوال آثار یا نوبل ګټونکي نړیوال آثار، ګڼ دغسې آثار پښتو ژبې ته راوژباړل شول چې په دې برخه کې زموږ په لیکنو کې د هغې اغېز راڅرګند شو. په نثر کې، په نظم کې، په ګڼو آثارو کې موږ هغه اغېز وینو چې څومره کیفیت ورسره لوړ شوی دی. مثلا د رابندرانات ټاګور نثرونه یا لیکنې، همدغسې د جبران خلیل جبران لیکنې تاسو که وګورئ په پښتو ادبیاتو کې، یعنی د ګڼو لیکوالو په آثارو کې زه اغېز ګورم، وینم یې. همدغسې د عرب لیکوالانو یا د غربي او امریکایي لیکوالانو ګڼ آثار دي، همدغسې د روسي لیکوالانو ګڼ آثار، مثلا د جګړې او سولې رومان چې په پښتو ادب کې راغی، همدغسې د روسي ژبې د لیکوالو ګڼ نور آثار. په دې سره پښتو ادبیاتو کې هم په داستان کې او هم په نورو برخو کې یعنی یو خوځښت رامنځته شو. نو په دې اساس باندې که سپارښتنه په دې برخه کې کوو، مهمه به دا وي چې موږ ډېرو کمو آثارو ته لاسرسی لرو. نو په دې اساس باندې باید هغه آثار راوژباړل شي چې زموږ د ټولنې سره زموږ د پریوتي حالت اوچتولو یا د هغې څخه د راوتلو یا د ټولنیزې روحیې په پیاوړتیا کې ډېر زیات اغېزناک وي. او بل یې د ژباړې تخنیکي اړخ دی چې تر ډېره متاسفانه زموږ د نړیوالو ژبو ادبیاتو آثار د دویم یا دریم لاس ژبو څخه لاسته راځي. ښه به دا وي چې مستقیما همغه
لومړۍ ژبې ته مراجعه وشي او زموږ لیکوال او ادیبان نړیوالې ژبې زده کړي او په دې اساس باندې د لومړۍ ژبې څخه یا د لیکوال د ژبې څخه د اثار په مستقیم ډول راوژباړي او د ژباړې هغه اصول پکې رعایت کړی شي ترڅو هم د لوستنې لپاره مهم وي او هم هغه د ژباړې اخلاق او اصول پکې. خیر اوسې رحماني صاحب. رحماني صاحب که دا بحث د ادبیاتو محصلانو ته د سپارښتنې په توګه همدلته په دې پوښتنه راټول کړو چې له نړیوالو ادبیاتو څخه د ښې استفادې لپاره څه کول پکار دي؟ زما سپارښتنه د ادب محصلینو ته دا ده چې یو څوک د 4 کالونو په لوستلو سره ممکن په رسمي ډول ادیب شي، اما دا چې څنګه قلموال ورنه جوړ شي، څنګه لیکوال ورنه جوړ شي او څنګه د ادبیاتو د نړیوال کلي سره آشنا شي، دا د دوی تر خوارۍ او زیار او زحمت پورې تړلې خبره ده. او استاد یوازې لارښوونه کوي، ولې دا په دوی پورې اړه لري چې باید پراخه مطالعه وکړي، په دغه 4 کالونو کې یو ځانګړی مهالویش ولري. او که زما خبره ډیره دغسې مبالغه نه یو 50% بیخي د بهرنیو ادبیاتو او اثارو لوستنې ته ورکړي. او دا 2 شیانو ته اړتیا لري. یو دا چې باید د ژبو پر زده کړه باندې خواري وشي، خصوصا د انګلیسي او عربي او اردو په زده کړه باندې، که څه موږ اکثره د دري سره آشنا یو، فارسي سره آشنا یو، ولې د نړیوالو ادبیاتو د مطالعې لپاره دغه 2 ژبې هم خورا زیاتې مهمې دي او باید ولوستل شي. او بله مهمه خبره د وخت د ورکړې ده چې لږ تر لږه باید د ادب محصل د ځان لپاره د نړیوالو ادبیاتو د مطالعې یو مهالویش ولري. موږ اوس ګڼ نړیوال اثار په پښتو ژبه کې لرو، یعنی ګڼ دغسې اثار شته چې ممکن په دري کې پیدا نشي ولې پښتو ته راژباړل شوي دي. نو په دې اساس باندې دا بهانه هم یعنی د ژبو خنډ هم اوس تر ډیره پورې نشته. نو اړینه ده چې د ادبیاتو یو محصل لږ تر لږه د ابن خلدون مقدمه ولولي، سین و های لوستی، جمهوریت لوستی، همدغسې د جګړې او سولې رومان دی. نو دا نړیوال شاهکارونه باید لږ تر لږه د ادبیاتو محصل په 2م او 3م کال کې ولولي او په 4م 5م کال کې د همغه په تقلید یا د همغه معیار د لیکنو هڅه هم وکړي، ځکه ادبیات له مطالعه او لیکوالۍ پرته ډیر مفید او ګټور نه دي زما په نظر. ډیره زیاته مننه.